بسم الله الرحمن الرحیم. نن د پنځم ورځ ده او میشته سنوا کتاب شریکوین که ده هدایت النحوه او دمې د حدیث شریف باندې عمل کول په رونو شه دا کتاب پنځم ورځ تصحیح کو چې نبی علیه السلام فرمایي چې پنځم پورې چې کومه چار شری شي هغه ضریر پیرا کېږي. د حدیث شریف الفاظ دغه دي چې ما من شیء بدأ یوم الاربعاء الا تم، نشته د هیڅ شی چې شری شي په ورځ د پنځم باندې مګر دای پیرا کېږي. د پخواني علماو یا دغه دستور راغلو چې کتاب شریکو بیا د پنځم ورځ اهتمام ساتو. نو میرا الحمدلله د پنځم ورځ اهتمام وساتو. پنځم ورځ باندې مې د کتاب شریک وکړه. دا وړي الله پاک د لوی دربار نه اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله و بارک وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا هذا الكتاب بالخير یا فتاح یا فتاح. رب یسر ولا تعسر لنا هذا الكتاب یا فتاح یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا هذا الكتاب بالخير یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا الله مش په احکام واخش برکات وچوي یا الله او اتور آزاد پر مش سایو ګرځي تیر نه قبول او فرمایي او د دې ذهني نه پښه کلاو په دنه کې کتاب شه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد و آله و بارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين. دا د هدایت النحوه خوش بعدو او یو کتاب چې شریکېږي به د مصنف په باره شاده سړی خیال دریمي چې دغه مصنف وسیک وي. نو دا هدایت النحوه یو تاسې کتاب دا چې دغه مصنف په خپل حیات سے په کتابونو نوم نه دی لیکلی. اکثر چې څومره کتابونه وي د هغې مصنف نوم ذکر وي او ځینې خلک داسې وي د تقوا و د ګمنامي په حال شدی مستغرق وي چې د ریال یا د شهرت طرف ته یې سوچ لوړ نشي او دا یې دغسې ګمنام پوته شي و هغه خدمت چې کوي هغه د الله پاک په دربار شه خالص د الله د پوره وګرځي او الله پاک یې قبول کو. نو ځینې علما بیا داسې وکړو چې یوه چار یې کړي لکه دا کتاب د هدایت النحوه خو خپل نوم ذکر نه کو. نو به هر حال د نوم ورکول خپلې فایدې دي کتابو باندې چې سړی نوم ورکو و صاحب کتاب دا خوښه کړه چې میږه خپل نوم نه ورکوي چې امت ته نفذ نه ورسي و مطلب دا چې میږه چیرې د شهرت په سلسله شي خپل نفذ دوکانه کو. نو دی دغه خالص للهیت ولا عاملو چې دغه خپل نومي سی غیرت شي سوتله ده. خو بیا یا دوا روایتینا شته د دغه کتابو د مصنف په باب شه. یو روایت دغه چې د هدایت النحوه مصنف چې د هغه شیخ سراج الدین عثمان نظامی اودی رحمت الله علیه دا د تصنیف ده. د شیخ سراج الدین عثمان نظامی اودی پیدایش 656 هجری سے لکھنؤ تی ریاست اود سے شوا ده. دا د برصغیر پاک و هند موجوده هندوستان سے یو علاقه ده. هندوستان سے ډېر د اوچته پای علما تر شوي دي. د په ځواني شه د سلطان المشایخ حضرت نظام الدین محمد ایوبی په خانقاه شه
چې هغه په دلی شو نن سبا موجوده نوم یې نیو دهلی. ایک دربار شه دای حاضر شه د یو چاته پای ولی الله او د علم تصوف کوروي کو د دغه ولی الله نه علوم باطنی تربیت حاصل ک. مطلب دا چې علوم په دوا قسمه دي، یو ظاهری دي یو باطنی دي. ظاهری هغه علوم دي چې کوم د نبی علی السلام د خله مبارکه نه وروتلې دي، او باطنی هغه علوم دي چې کوم د نبی علی السلام د سینې مبارکه نه راغلي دي، د اولیاء په سینې شي چې کومي د سلسله په سلسله دغه علم راغلی سینا بسینا دغه شی د خله کور نه. نو دغه علوم باطنی پهلا د حضرت نظام الدین محمد ایوبی په دربار شه حاصل کړل. بیا د شپږ میاشتې په مختصر وخت شه د علوم ظاهری نه فراغت حاصل کړ. سوچ کایې د حافظه ته په شپږ میاشتې شدای د علم ظاهر نه فراغت حاصل کړ، فارغ شه. بیا د سلطان المشایخ چې د کیم نوم یې ذکر شه حضرت نظام الدین محمد ایوبی د په علوم باطنی شدت خلافت ورک. شیخ سراج الدین عثمان نظامی صاحب دته خلافت ورک. خلافت چې ته حاصل شي د خپل شیخ طرف نه بیا دای بل سیک مرید کوای شي، بل چاته دای وظیفه ورکوای شي. یو دغه سه وظیفه وی سکی چاته وشای کنه په هغه شی بیا غ تسلسل نه د اولیاء کرام چې کیمه یو شجره رغلی کنه هغه شجره په هغه زنجیر چې کیم نومینه وی هغه نومشه سینا بسینا دغه فیض رغلی د نبی علی السلام نه صحابی ته به صحابینا تابعی ته تابعین ته تابعی ته تاسو سینا بسینا تر مشتو سه زمانه په رسیدله ده. سی پیری چې قیامت نه دمرا پیری د سلسله اچاري سالر سلسله دي د علوم باطنی مشاهیر سلسله نن سبا د میشتو سه په پاکستان شه سلسله صیفیادو چې هغه د نقشبندیه مبارک یو شاخته شه. نو دغه شیخ سراج الدین عثمان نظامی صاحب ته د خپل شیخ طرف نه خلافت میلاو شو، یعنی خلافت سره بیا د تدا اختیار حاصل شي چې دای بیا چا بل چاته وظیفه ورکوي شي، بل څوک مرید جوړوي شي. اس به د سره علوم ظاهریه وی باطنیه وی سره نو د خلق ته په علوم ظاهری باطنی دواړه شي خلق ته فیض رسول شریک کړل. په دغه دوران شدد مختلف کتابونه یو لیکل چې هغه کتابه زخه دغه کتاب هدایت النحو د ډیر مشهور ده، او بیا 758 هجری شه دغه د علم ظاهر او د علم باطن میر غروب شه. په خپل پیدایشي علاقه شه لکنوتی قدیم په داسې دای کا وفات شه. خپل د دغه کتابو په باره شدای فرمایي چې دا کتاب مو نهایت مختصر لیکل ده، د نحوی قواعد او ضوابط مې په جمع کړی دي او په دغه الفاظ کم دي خو معانی زیات دي په شه. و د خشب و تطویل نه دا کتاب خالی ده. خشب و تطویل دغه د علم بیان اصطلاحات دي. یو تویی مساوات دغه تویی چې سمره الفاظ وي دمره معناوي. یو تویی ایجاز چې معنی ډیره وي الفاظ یې کم وي. و بلې تویی تطویل شه معانی کمای الفاظ ډیر وي. زیات الفاظ چې هغه د څه حکمت نه خالی نه وي. و خشو چې دغه الفاظ زیات وي په معنی نه، خو هغه زیات الفاظ چې وي هغه یا به معنی وي، عقل لري کې یا بیا صف فرق نه پروزي په عبارت باندې زیاتای بوج اچولای. خشو دغه ته نو د دوا عیبینه دي د تصنیف د لیکل دغه دوی عیبینه وي چې دا کتاب پوکته او د کافیه ترتیب مطابق باندې دا کافیه د علامه ابن حجب صاحب تصنیف ته په علم نحو شه هدایت النحو نه بعد ویشي. دغه قدیم ترین کتاب ده په علم کافیه شه ترتیب دغه دا چې پهلا د اسم بحث شو دا بیا د فعل بیا د حرف او هدایت النحو شه مصنف دغه ترتیب چلول ده چې پهلا د اسم بحث کوي بیا د فعل بیا د حرف. دغه کیم روایت چې منقل کړ دغه د مفتی محمد یامین د ملتان ده دا دغه د یوې رسالې نه دغه اقتباس موقوف کړه. او دوام روایت د هدایت النحو د مصنف په حق شه دغه ده، او دغه دوام روایت چې دغه معارف النحو د هدایت النحو شرح دو چې مولانا عبدالحی ستوری چې دغه استاد الحدیث ته جامع انوار العلوم شادباغ ملیر کراچی د کراچی یو عالم ده. دغه د شرح لیکلی ده، د شرح شدا ذکر کړه ده د بل مصنف شاله ده. دای داوی
چې د دغه کتابو مصنف نوم محمد ده، کنیت ابو حیان، د والد صاحب نوم یو ابو یوسف و دای د اندلس په شهر غرناطه شه شوال 654 هجری شه پیدا شو. نو د دوام کول مطابق باندې دا مصنف چې کوم د اندلس چې موجوده نوم یې سپین ده، دغه کول شه دغه مصنف یې اندلس ته منسوب کړه ده. وی چې د عمر ابتدائی حصہ سے قرآن مجید حفظ کا، بیا د قرآن پاک د حفظ نه بعد علم قرات، تجوید، علم حدیث دغه مهارت کاملای حاصل کا. او علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په نحوه سے جمع الجوامع ولیکا. دای فرمایي چې په دغه کې توبه یادی عمود ابو حیان اندلسی د تصانیف نه حاصل کړی دی. ودته کتاب سیبوی ہے دا مکمل یود و د ابو حیان اندلسی رحمت الله علیه ده. د ابو حیان اندلسی رحمت الله علیه په باره شه صلاح الدین صفوی فرمایي کان امیر المؤمنین فی النحو، چې دا امیر المؤمنین و په نحو شه. علمی سفریه مختلف ممالک تقریبی مصر، عراق، شام، حجاز، یمن وغیرہ. دغه سړی چې دا محمد ابو حیان دغه یو ډیر عجیبه تفسیری لیکله ده، البحر المحیط په عربي ژبه شه ده. دا د هغه مصنف یاده. نو دا داسې تفسیر ده چې د بر صغیر پاک و هند مفسرین د دې کتابونه حوالجات راخوستي دي خپل تفاسیر ته، چې دغه مسئله یا د آیات په باره شه د بحر محیط تفسیر شه دا خبره راغلی دو یا ابو حیان دغه کول ده. نو دا ډېر مستند تفسیر ده. د تاریخ وفات شه اختلاف ته یو کول مطابق 743 هجری، د وفات ته بل کول مطابق 745، یعنی دوا کوله فرق ده په تاریخ وفات شه. دا خو شل دوا قسمه روایتینه د هدایت النحو د مصنف په باره شه. د یو روایت مطابق د هدایت النحو مصنف د هندوستان سره تعلق لري. نوم یې دا شیخ سراج الدین عثمان نظامی اودی رحمت الله علیه. د دوام قول مطابق دای د اندلس شهر غرناطه سره تعلق لري. محمد ابو حیان اندلسی رحمت الله علیه چې د بحر محیط تفسیر مصنف یاده. باقی وزوین چې به سبو یا نن شریف وشله